ټولې دا به کرو انشاءالله دا به کرو به ټول ټیکټر وګرځي پکې که نه صفا شي نو بیا به السلام علیکم وعلیکم سلام. سلام جی یاره جی خفه نه سئ زه میلمه یم که نه عظمت وایا. بس خدمت دا دی لاس رانه خطا شوی ناموس خان مړ دی دوا ته راغلی یم ناموس خان خو دې پخوا مړ دی او به اوس خورې شوي مي. ښځه غریبه خو تې پاتې سوه که نه داسې ښکلې ښځه ترې پاتې شوه چې مرګې حق دی نو ښه د ده کورس کوم ځای کې دی یاره دا یو ځای به دا یو ګیټ په پرېږدي او درېیم ګیټ یې دی شین ګیټ دی سین شین ګیټ دی شین او نو خو یم سین که نه او همدغه شین ګیټ دی. الله مو قدر وکړه سین 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 او سپین بس همدا به یم هغه همدا ګیټ دی خو ځکه چې ورته ودرځم دا کورس ترې پاتې سو ناموس خان ښځې اوس به زه ووځي څه چلې وروره ماشاءالله کوم صفت چې مې اورېدلی وه خو کم زه د ناموس خان دوست یم بس تپوس رانه مه کوه د هغه داسې دوست یم چې څنګ په څنګ به ورسره ګرځېدم لاړو دا دنیا یې پرېښوه بلې دنیا ته لاړو خو ته ګورې غم ونه کړې زه د هغه داسې یم لکه سکه رود ته خو کونډه سوې خو هېڅ فکر ونه کړې ښه انشاءالله کونډېدو ته به دې نه پرېږدم ستا دپاره خاوندان ډېر مه دی چې ځواني وي نو د خاوندانو څه کمی دی د ځان په شان داسې خاوند به درته وګورم چې تماسې به کېږي او بس دا راځي مرګ حق دی اورې دا سوچونه کې ګورې مونږ به ټول مرو دا د قسمت خبرې دي چې نیټه مو پوزئ بس یو کړک چې مزه به وو دا خبرې نشته خو ډېر سخت خفه شوم زه چې ستا دې ځوانۍ ته ګورم ما ته ناموس خان ویلي و مازغه خو دې خراب نه دي مازغه مې مخکې خراب و بابي اوس ټیک سوي دي هغه خو به تا ته خاون ویلي که نه دوایي مې وخوړه بیا مخکې سره ټیک شوم یاره کا څوک یې دلته څه کې دلته څه کوي خو د کور نه که چې دوه کسان خبرې کوي او زنانه ده پردی ستا پکې څه کار دی ته نو وځه دا څه چکر دی د څه شي چکر دی ولې د څه چکر دی مله دا زما کور دی هغې نیغ نیغ مه وده زما بابي د ناموس خان ښځه ده کونډه ده نو اوس مې سوز ورځي د ناموس خان ښځه ده دا زما ښځه ده وایي د چا ښځه ده زما نو دا سین ګیټ د چا دی یاره کا ګوره داسې چل دی ناموس خان کور مخکې دی مخکې نو ما ته خو ویلي سین ګیټ دی او سنه ښځه چې زه ووته زه یو که نه یو ډزن نه پورته کړم دا زم په رڼا ورځې شوکې کوئ خدای خو دې خفه نه سې ښه یا خدایه پاکه د دې خلک کوم عجیبه خبرې کوي سین ګیټ دی نو سین دا وکړم